مونږ او تاسې په داسې دنیا کې ژوند کوو چې دغلته هر کله هر وخت یو نه یو داسې حیرانونکی خبر اورو چې ډېر خلک ورته حیران پاتې شي. ځینې خو یې هم د خوشحالۍ خبرونه وي، خو ځینې بیا دومره دردناک او حیرانونکي وي چې آیا انسانان هم دا کارونه کولی شي. خو اوس دغه پیښه چې تاسو ته یې ویډیو وړاندې کوو یوه ډېره حیرانونکې او عجیبه واقعه ده. اولاد څنګه کولی شي د خپلې مور مړی 10 کاله په کور کې وساتي او وروسته بیا ورسره څه کېږي. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نورو ښکلو او همدغسې مطالبو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. د پاکستان د کراچۍ ښار چارواکي وایي په دغه ښار کې د یوې ښځې مړی تر 10 کلونو پورې د هغې خپلو اولادونو په یخچال کې ساتلی و. د دغې مړې شوې ښځې ورور په دې تړاو نیول شوی هم دی. پولیس وایي د مړې شوې ښځې ګاونډیانو ورته ویلي چې د دغې ښځې د زوی او لور ذهني حالت هم ښه نه و. د خیریه ادارې یا ایدي فاونډیشن مسؤلین وایي دوی له یوه ډیرانه 10 یا 12 کاله پخوانی مړی موندلی چې خوړین شوی و او کالي یې هم پر تن نه وو. د دغه پولیس افسر په خبره نیول شوی سړی محبوب نومیږي او دوی ته یې ویلي چې زکیه زیدي نومه دغه مړه شوې ښځه یې خور وه. د نوموړي په وینا زکیه زیدي 10 یا 11 کاله وړاندې مړه شوې وه، خو زوی او لور یې د ښخولو پر ځای د کور په یخچال کې ایښې وه. د دغې ادارې مسؤلینو زیاته کړې مړی یې سړې خونې ته لیږدولی او پولیسو ته یې د پیښې په اړه معلومات ورکړي دي. خپل نظرونه او انتقادات مو راته کمنټ کې ولیکئ. د نورو همدغسې ښکلو مطالبو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي علامه ووهئ. ویډیو درسره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ.